سبا په دوحه کې څه کیږي، افغانستان په کوم لور روان دی؟ دا مهمه موضوع تر پایه را سره وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. سبا ورځ د افغانستان په تاریخ کې یوه مهمه ورځ ده. له شاوخوا 18 میاشتو خبرو او مذاکراتو وروسته سبا شنبه به د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون لاسلیک شي چې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې ختمولو ته به لار پرانیزي. ټاکل شوی دا تړون د قطر په مشهور هوټل شیرنتن کې د قطر په وخت 2 بجې لاسلیک شي. د موافقې د لاسلیک کولو په مراسمو کې به یو شمېر بهرني میلمانه او خبریالان هم حاضر وي. د نړۍ د ډیرو رسنیو خبریالان قطر ته رسېدلي دي چې د موافقې د لاسلیک په اړه راپورونه خپاره کړي. طالبان وایي چې په دغه مراسمو کې به د 13 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او استازي ګډون کوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ورده مخه قطر ته تللی دی. دغه راز د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم په قطر کې دی، خو افغان حکومت په دغه مراسمو کې ګډون نه کوي. ویل کېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو به دا تړون لاسلیک کړي، خو تر دې دمه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو ویلي دي که مایک پامپیو تړون لاسلیک کړ د طالبانو له لوري به ملا برادر امضا کوي، خو که مایک پامپیو نه و طالبان به هم بل کس معرفي کړي. دا تړون تر هغه وروسته لاسلیک کیږي چې امریکا له طالبانو سره په افغانستان کې د 2 ورځو لپاره په تاوتریخوالي کې د کموالي پر راوستو موافقه وکړه. دا بهیر تېره شنبه پیل شو او نن شپه ختمیږي. ولسمشر غني هم خپلو ځواکونو ته لارښوونه کړې وه چې په دغه موده کې پر طالبانو تهاجمي بریدونه ونه کړي. ټاکل شوي چې د تړون له لاسلیک کولو وروسته به شاوخوا 2 اونۍ کې بین الافغاني مذاکرات پیل شي. دا تړون هیلهمندي او اندېښنې له ځان سره لري. هیلهمندي د دې لپاره چې افغانان له جګړې ستړي دي او یو روڼ سبا او سولیز افغانستان ته هیله لري. اندېښنې بیا دا دي چې خلک نه پوهېږي په دغه تړون کې څه دي او په دغه اوږدو مذاکراتو کې په کومو موضوعاتو هوکړه شوې. او بل دغه بهیر ته زموږ ابدي دښمن پاکستان ډېر خوشحال دی چې ځینو ته بیا هم دا ټکی اندېښمنونکی دی. او بل اندېښنه د بین الافغاني مذاکراتو په هکله ده چې د طالبانو دریځ تر اوسه هم دا دی چې دوی له حکومت سره خبرو ته نه کینی. نو دا چې څه به کېږي زموږ په شمول ګڼ خلک اندېښمن دي. په هر حال دغه تړون د افغانستان لپاره د خیر تړون شي او په دې هیله چې 40 کلنې جګړې ته د پای ته رسېدو په لور یو لوی ګام شي. په هر حال تاسو د دغې مهمې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مې په لیو بخون کې خدای سپارم. د الله په امان.